صادق فطرت ناشناس په 1935 زیږدیز کال کې په کندهار ولایت کې وزېږېد. ویل کېږي چې د نوموړي پلار یو دیني عالم و او له دې سره نه و موافق چې زوی یې سندرغاړی شي. نو صادق فطرت پر ځان د ناشناس یا ناڅرګند نوم کېښود او په دې ډول یې خپل هنر پیل کړ. زده کړې صادق فطرت ناشناس د ښوونځیو زده کړو لپاره هندوستان ته لاړ او په نوې ډیلي کې په جامعه اسلامیه ښوونځي کې تر 7 ټولګي زده کړې وکړې. نوموړی بیا تر کابل راغی او لیسه دوره یې په حبیبیه لیسه کې بشپړه کړه. خمار میں نماتی جی شرابون بیگانا دے خمار میں نماتی جی شرابون بیگانا دے. وروسته یې لوړې زده کړې د کابل پوهنتون اقتصاد پوهنځي کې پیل کړې او ورڅخه فارغ شو. ناشناس د نورو زده کړو لپاره مسکو ته ولاړ چې په روسي او پښتو ژبو کې د مسترا او دوکتورا زده کړې وکړې. د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې دنده ترسره کړه او همدا ډول یې په بیلابیلو هنري پروګرامونو او ځانګړي ډول تر 600 پښتو، دري او اردو سندرې ثبت کړې. صادق فطرت ناشناس په هیواد کې له جګړو وروسته امریکا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شو او تر نن پکې اوسېږي. صادق فطرت ناشناس د افغانانو په ځانګړي ډول د پښتنو په زړونو کې ځای درلود او هنر ته یې په لوړ کتل کېدل. خو نوموړي د خپل کتاب په لمنځ غونډه کې یو شمېر بې بنسټه څرګندونې وکړې چې د پښتنو لیکوالو او ادیبانو سخت غبرګونونه او غوسه یې راپورته کړه. ناشناس ویل چې د پښتو ژبې معتبر تاریخي او بارزښته اثر پټه خزانه جعلي دی او داسې کوم څه نشته چې د دغه اثر ذکر شوی عمر ثابت کړي. صادق فطرت ناشناس دا هم وویل چې د پښتو ژبې د ادب تاریخ د فارسي ژبې په پرتله خورا کم دی او تر 400 کالونو رسیږي. د ناشناس په خبره چې په پټه خزانه کې د امیر کروړ او د هغې د شاعرۍ په اړه ادعا رښتینې نه ده. د امیر پلات په زمنو کې د امیر کروړ په نوم کوم کس نه و او د امیر کروړ شعر چې زیم زمری په دې نړۍ زما تل نشته بل په زابل نشته د اوس وخت ژبه او ادبیات دي. دغه کس د احمدشاه بابا په اړه وویل چې احمدشاه بابا کوم ځانګړی چوپړ نه دی کړی. هند به یې ونیو او بیا به یې بیرته خوشې کړ. د نوموړي د دغه څرګندونو په اړه پښتنو لیکوالو او پوهانو تون غبرګونونه وښودل او په عملي دلیلونو یې د صادق فطرت ناشناس خبرې رد کړې او بې بنسټه یې وبللې. وروسته صادق فطرت ناشناس هم پر خپلو خبرو پښیماني څرګنده کړه او له بی بی سی سره په یوې مرکې کې پر خپلو نیمګړتیاو اعتراف وکړ. صادق فطرت ناشناس د بی بی سی خبریال داود اعظمي د پوښتنو په ځواب کې وویل چې
پټه خزانه یې نږدې 40 کاله وړاندې لوستلې وه، هغه هم په سرساري ډول. سجدے ته جهانی پرتندی مغواړه تابه سجدے ته جهانی صادق فطرت ناشناس اعتراف کړی دی چې اصلي مسلک یې موسیقي ده او د پښتو ژبې د ادبیاتو په اړه مطالعه نه لري. نوموړی وایي چې مستره او دکتورا یې یوازې د خپل پلار د خوښې لپاره کړې ده او په دې برخه کې مطالعه نه لري. داود اعظمي پوښتلی دی چې د امیر کروړ او بایزید خان د شعر په ژبه کې توپیر دا کیدای شي چې دواړه پښتانه په مختلفو جغرافیایي سیمو کې ژوند کړی. ناشناس هم دا خبره منلې ده او ویلي دي چې په دې اړه یې هم مطالعه نه درلوده. ناشناس وایي کومې څرګندونې چې کړي هغه د علمي بحث او مطالعې په اساس نه دي کړي بلکې یوازې احساسات او ګمان وو. نوموړي په بیا ځلې اعتراف کړی دی چې په دې برخه کې هیڅ اثر نه دی لوستی او یوازې د خپلو احساساتو او پرته له مطالعې داسې توندې خبرې کړې وې. صادق فطرت ناشناس په اخر کې ویلي دي چې درمل خوري، ناروغ دی او خپله حافظه یې له لاسه ورکړې ده. रात